دی لاړ دی منفق کړ د ده ځای ته اوس یو ملا راغلی دی. ښه نو ملا به خوشحال پېژندنه څنګه تدریس کړي؟ قرهړ صاحب تاسې خپله قضاوت وکړئ. د لیکوالۍ فن وړاندې ننګیال صاحب خبره وکړه چې دوی لا املا نه ده زده، چې املا یې نه وي زده نو هغه به د لیکوالۍ فن څنګه تدریسوي؟ پر دې به څنګه غږېږو؟ یوازې دغه کار دی چې دغه پوهنتونونه باید پر مدرسو تبدیل شي. زما فهم د دوی ټوله هڅه همدې ته ده چې پوهنتون او ښوونځی دواړه پر مدرسو درته تبدیل کړي، نو له هغه وروسته به بیا څه ډول چې د دوی خوښه وي همغه ډول دا خلک به د ځان په ګټه باندې روزي. دغه کوم فکر چې موږ او تاسې لرو دا خو دوی ته بیخي مطلق کفري فکر ښکاري. دا دوی ته د منلو وړ نه دی. له دوی سره باید پر هغه فکر وي په کوم فکر چې په خپله ملا ندیم دی، په خپله دغه حقانیان دي، په خپله دغه وړاندې چې تاسې یادوري وکړه ترابي هغه ډېر بدرنګ دی، یو وخت کې د امر بالمعروف وزیر هم وټاکه. دغه ډول فکرونه ورته پکار دي. او دا استادان چې دوی منفق